أحلى من الماء الزلال. بسم الله الرحمن الرحیم. د نصیر خیریه بنسټ کاري ټیم پکتیکا ولایت سراوزي ولسوالي ګلګي کلي ته راغلی. نو دې کلي کې چې دا د اوبو د سخت مشکل و، مخکې به دلته کاریزونه وو، چینې وې، دوی به د دې اوبو څخه استفاده کوله. نو د اقلیم د بدلون له وجې چې د اوبو سطحه ډېره ټیټه سوه، نو هغه د دوی چینې او کاریزونه وچ شو. نو د نصیر خیریه بنسټ کاري ټیم د مسیحا کور په مالي ملاتړ دلته راغلو، یو څاه مو کیندله چې د دې څاه په کیندلو سره به انشاءالله د دوی د اوبو مشکل حل شي او دوی ډېر خوشحاله. والمجد فاطرق بابه. بسم الله الرحمن الرحیم. دا د پکتیکا ولایت سروزي ولسوالۍ د ګړګو کلي سیمه ده. په دې کې د اوبو ډېره نشتون و، هېڅ اوبه نه ولې، مخکې به کاریزونه ول او چینې به ولې غرونې به راوتې. په د اقلیم د بدلون له وجې ځینې په دغه منطقه کې اوبه دومره له کمښت سره مخ شولې چې هېڅ اوبه نه ولې د څښاک و، د دومره اوبه نه ولې چې هغه د څښاک ضرورت مو ترې پوره کړي ولای. د پټو د دغو شیانو خو بیخي نه ولې، خو بیا د نصیر خیریه بنسټ له موږ سره ډېره همکاري وکړله او له دوی ځینې موږ ډېر منندوی یو چې له موږ سره یې په دغه برخه کې ډېره همکاري وکړله، ځکه دغه اوبه یو دومره ضرور شی ده چې د انسان زندګي بې له اوبو نه کېږي. هغه الحمدلله د حکومت ته او د نصیر خیریه بنسټ ځینې موږ دومره منندوی یو چې دغه موږ په خپله مالي لګښت باندې نه شوی کولی چې موږ راوالې ولای، ځکه د غرنۍ علاقې د خلک ډېر بې وزله دي او ډېر د مسکینت په حالات کې دي، خو دوی له موږ سره دومره همکاري وکړله چې هغه همکاري په وجه باندې الحمدلله اوس ښې پرېمانه اوبه دي او موږ له دوی ځینې ډېره منندوی کوو او د نورو لا د مرستو غوښتونکي یو ځینې چې له موږ سره په دغه برخه کې نورې مرستې هم وکړي، ځکه دا غرنۍ علاقې دي، په دغه کې دوی لپاره هېڅ سهولتونه نشته چې حکومت موږ ته همکاري ونه کړي او له موږ ته هغه پام فکر ونه کړي، نو موږ ډېر پاتې خلک یو، ځکه چې دغه بنسټو کې ډېرې غټې همکارۍ کېږي، خو د موږ طرف ته ډېرې کمې سوي دي، ځکه او یو څو ځایونه کې نور هم سوي دي، خو موږ سره دا دلته فی الحال سوي ده. دغه یوه خیریه بنسټ موږ سره دا همکاري وکړله، دغه ځینې موږ ډېره منندوی کوو، د نور لا زیاتو د هغه هڅې کوو چې موږ باید چې نور هم هغه کې نور خیریه